الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دې پر خبره رسیدلې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو له خطبه ورکړه. 1,440,000 ملګری، ساسو مالونه، ساسو عزتونه، ساسو د وینې په یو بل باندې حرام. به بل خطبه بیان کړه چې د منځونو لحاظ وساتئ، د روزې، زکات، حج، د خپل امیر تابعداري، د قران او سنت تابعداري، ورځ به د الله سره مخامخ کیږي او زما بارک به درنه تپوس کیږي چې د سره څه عمل کړی د سنت سره. دا خبره به ذکر کړه رسول الله ویل چې خپل مابین کې دی ول بشي توري ماخله د شنه چې د ارتداد مرتبه له ونه رسیږي، ځکه مؤمن وجل د ډېر لوی جرم دی او سخت ګناه ده. الله رب عزت آیتونه نازل کړه، اليوم اکملت، والله ولن ما د دین تاسو له پوره کې. نو عمر بن الخطاب ایسه بجوړاش چې د بختنه وکړه چې ولی وکم یو شی چې کامل شي هغه به ایسه به ورسره خلک ناقصي، د دین د اسلام بداخله کې ایسه ناقص کی. او رسول الله فرمایي د اسلام او قران بنوم پاتې شي، جماعتونه به ډېر مزیدار جوړي، هدایت به وکینی، د علماو نه به بدترین خلک نه یدونه او فتنې راوځي په موږ کې به ورنه وشي. اوله فیصله په قران خلک نه کوي، موږ به طلب شي. بلال صاحب ویل چې اذان وکړه دغه نوري سبه جمع بین الصلاتین وکړه د پاره د امت د تخفیف، په دې کې سنن وغیرہ د مسره ونکړه ترڅو پر به خلکو باندې اسانتي راشي. دغه نه به ورسته په ناقه او کبانې سور شو او ډیره اوده دعا او خطبه ویلې. دغه د طرف شو د قبله پر طرف باندې د کعبه او د اخیره د غرب طرف باندې او د غروب نه ورسره روان شو. حدیث کې راځي په ورځ باندې الله په ملائکه باندې فخر کوي چې څنګه خلک زموږ دین لراجم شي دي او د عرفات لا رسول الله دعا کوله. بر دعا کې یو دعا دا وکړه چې الله استا حق زما د امتانو له معاف کوي چې سیده و د مخلوق حق مرتمه کوم معاف نه کی. به چې کله روان شو ډیر په اطمینان باندې د ملګرو تادیو جلتی کوله. د الله نبی ویل چې علیکم بالسکینه، سکینه دلرمی اطمینان سره راځي. منځ کې دا مسله منه کړو چې انسان د منظر مړ په تادی باندې راځي. عمر ابن الخطاب فرمایي چې علم وکړي د غیر پر به سکینه والي پیدا کې به، ځکه انسان چې کله علم وکړي د غیر سره به سکینه نه مشکلي. اسامه رضی الله عنه چې ورس سناسو رسول الله خپل ضرورت پوره کړي او د مختصر غونډه او د وکړي. کله چې منځه وخت راغنه ورته ویل یا رسول الله استغفر او د سم د شي پوره کامل نو ویل شي الصلاه امامک د موږ مخکې روان دي دا مثال د ذکر د بار وغیرہ کړي دي. مزدلفه له ورشه د مقام ما خصن د ډول منځ راځم کړه بلې طریقه باندې چې اول اذان وکي به مقام منځ کې به ملګرو له ویل شي دوی کې د پالنه کته کې به ورسره ما خصن منځ ویتر نو به ورشه کړي و. تهجد څنګه نه کول چې سبب ډیره سخت ورځ ور په غاړه ده. رسول الله ملګرو له چې آرام وکي سر منزل لاړو د نور خطر نه مخکې دی خراتلو او دعاګانې کول به دعاګانو کې وخاندل. عمر بن الخطاب ورته ویل یا رسول الله دا ولي وما رب العالمین دا سوال کړو چې ستا حقوق د زماري امتانو له معاف کا وغه معاف کړو. به ورته ویل چې د مخلوق حق معاف کوي دی معاف نه کې وشه دا ویل چې دا مې مرته معاف کړو. رسول الله فرمای وېد چې شله کله مور چې نوې بچي پیدا شي پرې طریقه دغه نه د منافع د منځلي لپاره باندې راغی جمرات وغیرہ د ویشتلو تلبیه ختمه کړه. نو به ابو طلحه ویلې چې حلاق را ول ازمر سر وخري د کی طرف نه وخري ودا بر ملګرو تقسیم کا او دا چپ طرف به ځان سره وساتل. ابو طلحه به مجدار خطبه د ویلې چې تاسو ویني تاسو عزتونه تاسو مرونه دا تاسو باندې حرام وارث له وصیت نه ظلمونه نه کوي. تقصاص مسائل بیان کړه. نن تقریر وکړه سبب به خطبه وکړه یو څوره جوړ سبب تعلیمونه وکړه. د منځ کې یو لسم کال د هجرت شروع شو، ځکه د لسکره مکه کې او لسکره مدینه کې اوس یو لسم شروع کیږي. د محرم د میاشتې کله راغله رسول الله نبی کې چرته جګړه وکړه او نه ګروپونه مجاهدین تشکیل کړل چې بچا باندې تعرض او عملیات وکړي. ځکه دا اولنې میاشت د اسلامي کال د محرم نور څخه کله سفر شروع شو. اسامه ابن زید وغوښتو او ورته ویل چې ته بلقا او دارو ملاقات ورشي. انت بعض نسوارا دي چې غوښله موږ د اسلام د زور وخیو ته چې موږ کمزوري شو یو کم خلک مسلمانان دي دغه او سله پزې چې الحمدلله د مجاهدینو طاقت ډېر بحال دي برابر دي. بلقا لاقیل ورشه او د رسول الله مسله دا و چې د
ملګری د انتقام اخیستل لپاره دا ګروپ او کنده کولای ګوري دلیل دې په دې باندې چې د اعلی کلمت الله لپاره وسړي جهاد کې خو چې کله د مجاهد نقصان خلق کوي دا غره انتقام د اخیستل لپاره مستقل جبهات به تشکیل دي شي چې زموږ د ملګری سره ظلم کړی دی د اوس مقابله په کار د وجری په کار دی کبه دې کې څومره ملګری شهیدان شو څومره د جانب مقابل نه مړ شو او تقریبا د 13 کلو عمر باندې نوجوان الګ دی لګیرم نه دراغلی چې کله دا روان شو نو بعض خلکو یې اعتراضونه وکړه یو خو دا کشر ماشوم د داسې په باندې امیر مقرر دی د رسول الله ملګرو د اعتراضونه نه کول بلکې هغه انسانانو کول چې هغه برزله کې وران و او دویمه د شی ویلې مرده د بلار غلام او در غلام بچي وسم په باندې راځي دا څنګه زموږ امیر مقرریږي قومي خلک مونږ یو نسبی خلک مونږ یو چې دا سره په باندې امیر مقرر شي لکه وسم دا خلک وایي مسلې مونږ برابر کړې جهادونه مونږ وکړه دعوتونه مونږ وکړه مدارس مونږ جوړ کړه و چې داخله به کې بلبل څوک دی او مونږ د بکینه د ویسر خپل لالچ د خوښ پر سیر او واقعه د حق مقابله لملا وترله د صحیح حدیث مقابله د یو مرز چې بر خلکو کې راځي رسول الله چې کله خبر شو ورته ویلې ویل کسان چې نن تاسو د اسامه په امارت باندې او د خلافت باندې د په مشرب باندې اعتراض کوي د قشن تاسو د پلاک په مشرب باندې اعتراض کړو زید سیب او زمره په الله باندې قسمی اغه حقدار د مشري او د قشن دام حقدار د مشري دی او اغه په ټول انسانانو کې مال ډېر محترم دی او دام په ټول انسانانو کې مال ډېر محترم دی زما محبوب دی دا یو ورځ به پوزا پاکول او سمسه باندې عائشہ رضی الله عنها فرمایي ما ویل زبې پاک کوم ویل نه یا عائشہ د دې سره تمینه کوا وجدا دا چې دې سره رسول الله مینه کوي او رسول الله صلی الله مینه کوي نو څوک چې د اسامه سره مینه کوي الله رب العزت ورته انسان سره مینه کوي دومره قیمتي سړی دلیل دی په دې باندې چې رسول الله خفه کول دا سخت جرم خو لګین د بعض انسانانو نه بغدا صادر شو د رسول الله ملګرو د شي اعتراضونه کې بلکې هغه نور خلکو کله کله مجلس کې بعض خلک دسي یو خطرناک خبره کوي دوی چې کله د جرف علاقه ورسېدل او تشکیل روان شو نو په دې وخت کې چې د مدینه منورې نه درې میل وړاندې لري د رسول الله د مرز اوازې راورسېدې مجاهدین ودرېدل چې لکه لاو شو کنه رسول الله خپل ورغورځي خو به کدا شو چې اکثر مجاهدین بلکې ټول مجاهدین راوګرځېدل راغلل دا به د ابو بکر صدیق په وخت کې تشکیل شوی دی اسامه ابن زید په دې وخت کې چې اکثر خلکو د ارتداد مثلا برابر ولا په شاوخه اطراف کې ملګرو ورته ویل چې د لخر ملګری خو زی لګم رسول الله تشکیل کړي زبم کوم دوه خبره ته معلومه شوې یو ته دا خبره معلومه شو چې سړی کشر دی خو هغه د جنگي امور او تکتیک باندې پویږي نو هغه به مشري په کار ده د شي باندې چې لکه زما پټګي غټ دی عثمان تنه ډیره غټه ده زړی روشت مندار ما او زړی شهرت لرم دا شینه دی په خپل ځبانه بالکل درستی خو لیکن دغه سړی کشر دی او که هغه هر رقم ته دی د جهاد او د مشري په تکتیک او د حرکتونو باندې پویږي نو هغه انتخابول په کار دی دیم ته نشه مسله دا معلومه شو خلق به ارسو وی سړی بخپل کار کوي امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي ورزم نس غایت لا تدرک د ټول خلقو د خوشالي د دسي او هدف دی چې د جبلال مشران دی کوي رسول الله د هیڅ خبره له حاجونه کې بس مجاهدین له کومنده ورغلي ورځي دریم په کدا او شو دریم عمر فرمایي بیا ما خصن منظم شکل هوکي رسول الله بځه باندې بیانونه کول وجدا دا چې زه خو د دنیا نه رخصتېږم ما تر څو پرې دې ملګرو ذهن سازیو کما اسنه که زمړ شم موجودي د ذهن جوړ شي ونی چې بل مسله جوړ نشي د ما خصن مې شکل هوکي مرګري ګر شافر ناست رسول الله په دې وخت کې دا خبر وکړه چې ازما ملګرو دا څومره ملګری چې دلته ناشي وصل کاله ورسره یو ملګری دې کې نه ګور مرګ راځي زه مړ کېږم تاسو به خفه کېږئ نه دلیل دی باندې چې رسول الله د ملګرو ذهن سازي وکړه معنا اخرت ته توجه وکړ دا رسول الله فرمایي او خیر شي انسان اقره چې د اخرت لپاره تیاری کوي مرنه ورسره ژوند دوی مې دا مسله معلومه کړه چې دا ګور امانه د الله رحمه وحي شوی دا حسن بصری د شپږیری نه پښتنه وکړه تقریبا 100 کال عمر دی شپېته کله مخکې رب العالمین په طرف باندې روان شوی اوس به بالکل ورنږدې هغه ان لله و انا الیه راجعون ودا ان لله و انا الیه راجعون په مطلب باندې پوهیږي وینا وې د دې دا مطلب دی چې الله غلام مودقه الله زله ګلې مو مالک چې کله غلام ولېږي به دا کار بارکه د تپوس کې استانه به تپوسونه کیږي د ځواني بارکه د مار بارکه د عمر بارکه به اخرونه کیږي بچو وې چې دا څومره ژوند ورسره پای دا ټول د قران او سنت برابر تیر کو امید دار چې مخکې ټول ګناهونه به الله معاف او بل ته دا معلومه شو چې کوم یو انسان د سل کلونو ورسره د رسول الله د صحابت دا وکي دا به زیاده ځکه الله نبی فرمایي چې دا ټول مړ کیږي شیخ الاسلام او د قشان امام بخاری رحمت الله علیه دا مثلا ته رسول دا چې خضر علیه السلام وفات شوی دی وجدا وې دا چې سل کله یې کړو سل اول خو دې وخت کې وفات وکړه چیرته بل فرض او تقدیر ژوند دی نو سل کله چې په تیر شو د اخمر دی
د امام قرطبي رحمت الله علیه خپل مسلک دا دی چې دا ژوند دی لیکن دا رائے دا شخصي واضح ده امت مسلمه په دې باندې اتفاق سره کړی چې دا وفات شوی دی بنا بر قول راجح دا پیغمبر مو بعض خلک وسم د شي عقیده لري چې دا ژوند دی دا خبره غلطه را منهاج السنه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د شیعو درت لپاره چې هغه سوال به ذکر کړی دی د مرګ مسلې ذکر کړی دا او باقي دلایل جمع کړی دي او دا جمهور علما قول لري بعض ظالمان دا خبره کوي دا چې دی د لاس په کټه کوته کې اډو کې نه لري او کله لا دا موجه جمعې په شپه د اختر په شپه باندې غوخانو باندې ګرځي غوجلو باندې او د دې غواګانو د سترګې توري افسوس د شي د ظلم نه خبره چې وی دی پیغمبر او هغه په غوخانو کې هر وخت د پاره ګرځي ایدا چرته عقل مني دا ګستاخی